یو غر و 4,000 شاګردان نن په سرو اوښکو باندې ناستې ژاړي د خپل استاذ ارمان لري چې هغه حدیث کتاب به موږ ته بیا څوک وایي هغه بخاري و ترمذي به بیا موږ ته څوک وایي که نه موږ خو بې برخې پاتې سو هغه د رسول الله روایت یې موږ ته ویل د ده کومه ګناه وه دا هغه ګناه وه چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ته درس وایي دا هغه ګناه وه چې قرآن تفسیرونه ویل دا هغه ګناه وه چې حق یې ویلې نو نورې د علماو ته ویل شروع دی پرون پیښه زموږ په ملک کې سوې زموږ د موجوده عصر د علماو استاذ رئیس العلماء افضل د انسانانو د ډېرو علماو استاذ مناظر اسلام حق پرست عالم او داسې مقبول عالم چې په نړۍ کې خلکو ته مقبول عالم یو وتلی سره د علم او د عرفان یو غټ دنګ مینارو ظالم بزدله دشمن په خپل بزدلانه حمله کې په شهادت باندې رسولی شیخ رحیم الله حقانی دا زموږ د افغانستان غټه سرمایه 4,000 کسان د ده په درس حدیث کې ناست 4,000 کسان په ټوله اسیا کې و ثابت کړه چې چاته د 4,000 کسان ناست دي ناست دي ناست ګناه څه وه ګناه یې دا وه چې د خپل وطن نه راغی ګناه یې دا وه چې د داسې حدیث کوئ ګناه یې دا وه چې حق یې ویل یوه ولاکه ځان ورته ټینګه ورسېد یو نر عالم و قسم دې مې په خدای زموږ د سره یو غټ تاج ولاړې زما دې په ذاته خدای قسم یې چې پلار مې 3 وارې ژوندی شوی وی 3 وارې مړ شوی که مې د دې سینه مخوا خبره شوی دا زموږ دومره لویه سرمایه ولاړه وایي کله چې علما یې حق ولاړ سي حق هم ورسره په مځکه کې پټ شي کوم حق چې د ده له خولې وتل کوم مناظرې چې ده کولې کوم حقویي چې ده کول کوم شاګردان چې درلوده په دنیا کې دی یو مسیل و نن هغه یو بزدله یو مرتد دا راولاړېږي د ده مرګ د ځان لپاره افتخار ولې لعنت چې ستا پر عقیده باندې سي د یو حقاني رباني عالم مرګ د ځان لپاره یو غټ انعام بولې د ځان لپاره یو لاسته راوړنه بولې الله یعز بالله الف مره دا سړی په پاکستان کې 20 کاله واوسېدي مهاجر واوسېدي هغوی حفاظت وکړي موږ افغانان به خلکو ته څه سترګې دي ما در واخلي په شپږمه میاشتې ولاړې زما سره خو ما در وساتې ما خو د ده د علم قدر درلودې ما د ده د کمال قدر درلودې ما د ده د داسې حدیث قدر درلودې ما در ساتلی و کله چې مې افغانستان ته در واستوي څنګه هاي افسوس پر نور باندې دا سرمایه زموږ د سره وځي زما دې په خدای قسم ګوره د عوامو ته نه معلومېږي دا یو ډېره لویه زیان موږ وکړه دا یو ډېره غټه خلا موږ ته پاتې دا د علم یو غر و 4,000 شاګردان نن په سرو اوښکو باندې ناستې ژاړي د خپل استاذ ارمان لري چې هغه حدیث کتاب به موږ ته بیا څوک وایي هغه بخاري و ترمذي به بیا موږ ته څوک وایي که نه موږ خو بې برخې پاتې سو هغه د رسول الله روایت یې موږ ته ویل د ده کومه ګناه وه دا هغه ګناه وه چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ته درس وایي دا هغه ګناه وه چې قرآن تفسیرونه ویل دا هغه ګناه وه چې حق یې ویلې نو نورې د علماو ته ویل شروع دی په موږ کې یوه کې دومره ضمیر نه رابرداشت ده که نه د خدای لپاره خپل علماو قدر شروع کړي زما د په خدای قسم چې د دې افغانستان څخه علم کډه وکړي حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت د یوه علامو څخه دا علامه ده ان الله جل جلاله لا يقبض العلم انتزاعا الله د خلقو د سینو څخه علم نه کشي چې پورته کړي اول علامه د قیامت دا ده چې اول وارې به علم پورته شي علم به پورته شي الله د خلقو د سینو څخه علم نه کشي څنګه پورته کړي ولكن يقبض العلم يقبض العلماء الله به یو عالم پورته کوي د دنیا له سره یوازې زموږ په اسیا کې په 15 کاله کې دننه موږ علما یې حقا محققین علما در 15 کسانو زیات ورکړي دي موږ کې یوه د خوشحالۍ اثرات موږ کې نه